بل یو زنانه په ما پسې سوال جواب وکړو چې ما سره مناظره وکړه. څه وکړه؟ زنانه سره به زه مناظره وکړم. موږ د سړو سره مناظرې نه کوو، زنانو سره مناظرې. پوهېږې مناظره خلک چې د کفارو سره کوي. قرآن مجید کې کوم ځای کې مناظره راغلې چې یو پیغمبر یا صحابي مناظره کړي د مسلمان سره؟ تاسو ما ته وښایه. یو ځای کې ابراهیم علیه السلام مناظره د نمرود سره کړي، موسی علیه السلام د فرعون سره کړي، ځای په ځای د کفارو سره. مسلمان سره د مناظرې دا تصور زه حیران یم چې دا کوم ځای نه راغلی. دا خبره ده، یو څیز کې بحث ته کولی شي کې څه نقصان نشته، هغه صرف د وضاحت لپاره. هغه مناظره نه کوم چې د کافر سره خلک دا د صحابي سو یا د صحابي قول دا کوم چې ما د ابراهیم علیه السلام باره کې واقع وکړه. تر دې پورې چا یو پېره لبیک پېره یو ځل به ځي، چا دوه پېرې ویلې دوه ځل به ځي، چا درې پېرې درې ځل. دا ټوله خبره د صحابي وه. ابن عباس صاحب رضي الله عنهما دا ذکر کړی د امام حاکم په مستدرک کې، او امام بهقي رحمة الله علیه هغه هم دا خبره نقل کړې په احادیثو مبارکو. قال سوي واذن او اذانك او اعلانك في الناس فخلق بالحج، دا حج نو چې د حج اعلان ته وکړي نو څه به کې یاتوک